السلام علیکم ډیرو درنو محترمو لیدونکو زه بهرام علي نایي او زما ملګري وحید الله جیف امین ټیکنیشي مننه تشکر د هغې څخه هر وخت ما سره د نورستان د دغه د بدبختیو د دغه د کوریج چې هر وخت ما سره دی ملګري شوي دي او د شپې ورځ ما سره کومک او مرسته کړې دي الله دې له اجر ورکړي. اوس فعلا موږ چې دا د کوردر په خوله کې یو دا د کوردر چې ده نو ډېر ښایسته دره ده دا درې خواته وښیه دا د کوردر چې ده نو ښایسته دره ده او دلته چې ده نو ډېر کورونه دي. بدبختانه په تېر میاشت کې چې ده نو دلته ډېر یو خطرناک سیلاب راغی. دلته چې ده نو موږ د کوردر یو پل موږ درلودله بدبختانه دغه پل چې ده نو اوس نشته هغه له منځه تللی ده. حتی که هغه د پل چې ده نو کوم نام او نشان او کوم نښې نه دلته پاتې شوي دي. اوس چې ده نو تقریبا بیګا هم دلته سیلاب راغلی ده. دلته دا مسافرین دا خلک تاسو وینئ او بدبختانه دا خلک ډېر سخت په تکلیفونو سره په مشکلاتونو سره اخته شوي دي. په دې مسافرینو کې دلته زنانه هم شته، دلته مریضان هم شته، دلته ماشومان هم شته، دلته ډاکټران هم شته، دلته داسې حاجتمند او ضرورتمند خلک دي چې هغوی غواړي چې خپل هدف ته خپل ځایونو ته ورسېږي. مګر بدبختانه دا اوبه چې ده نو دا ډېره زیاته راغلې ده. اوس موټران نشي کولی چې دغه اوبه نه تېر شي او دې خوا نورستان د کوردر دې خوا ساحې ته راشي. هغه ګاډي چې د نورستان د پارون نه راغلی دی د واما ولسوالۍ نه هغوی نشي کولی چې دغه اوبو نه واوړي چې کونړ ته لاړ شي. د کونړ موټران نشي کولی چې هغوی نورستان ته لاړ شي. دغه زموږ وضعیت د نورستان هم په دې 20 کالو کې موږ ونه پرېښولو چې دغه یو پل چې ده نو موږ معیاري جوړ کړو. حالانکې لکونه میلیارډونه چې ده نو میلیونونه روپۍ په دغه پل باندې به لګېدلي که چېرته تاسو دې پل تحقیق تاسو وکړئ نو بدبختانه اوسنی حاکم نظام هم نشي کولی دا توانایي ولري چې دا پل یې جوړ کړي. طبعا هغوی دپاره هم یو مجبوریت او یو چلنج ده. په 20 کاله کې چې موږ ونه توانیم چې دا پل یې جوړ کړو په یو کال کې خو ډېره ناممکنه ده، ډېره مشکله ده. نو زما عرض د ټولو انجیوګانو د مؤسساتو څخه دا ده د نورستان د خلکو سره تاسو یو رحم وکړئ، مهرباني وکړئ، تاسو کومک ورسره وکړئ او د دغې پل دپاره عاجل باید اقدام وشي تر څو چې دغه یو پل عارضي باید جوړه شي. حتی اقل چې ده نو د کیبل یو پل دې جوړ شي تر څو دغه خلک وکړي چې د کونړ نه څوک راځي په اسانۍ سره نورستان ته لاړ شي او د نورستان چې کوم خلک دي نو چې هغوی په اسانۍ سره کونړ ته لاړ شي. بدبختانه په هر موږ دلته چې ده نو ډېر داسې مریضان لرو، خصوصا د مریضانو لپاره ډېره زیاته مشکل ده. په هر په 5 میندو کې چې ده نو په 5 مریضانو کې موږ 2-3 مریضان موږ د لاسه ورکوو. د دې علت او وجه چې ده نو د سړک نشتوالی ده، د دې علت او وجه چې ده نو د هغه نشتوالی ده د څه ورته وایي د کلینیکونو او د معیاري ډاکټرانو نشتوالی ده. This is the very bad and terrible situation of Nuristan. As I earlier mentioned in Pashto language, look at these people. They are trying to pull this white Hilux 4x4 vehicle. So there is also another vehicle. The people are trying to pull this vehicle. So it is very difficult. There is also the destruction of the possibilities and livelihood of this vehicle. Maybe the driver will lose this vehicle. So there is a lot of people, they have been gathered here. They came from the Kunar province. So some people came from the Nuristan province. This is exactly the Kurder location. This is exactly the geographical location of Nuristan. So we faced with a lot of problems. So who will solve these problems? So who will construct and reconstruct this bridge? This is the question mark, because in the last 20 years in the Republic Islamic